له بلې خوا به دا کار د دې لامل وګرځېږي چې موږ به د انټرنیټ پاڼو په مټ غټ زیرمستونونه ولرو چې هره ورځ لیکونکي او څېړونکي کولی شي چې له هغه څخه استفاده وکړي. د ویبپاڼې د لا تکمیلېدو په مقصد ما په عقیده باید د ټولنپېژندنې او تاریخي علومو په برخه برجسته شي او په دې برخه کې د پوهانو په مرسته څېړنیزې علمي مقالې او لیکنې او ژباړنې په پاڼو کې نشر شي. په ویبپاڼو کې د ځوان نسل د سالمې روزنې په مخه د ټولنیزو خرافاتو او ناوړو دودونو سره د سالمې مبارزې پر مخ بیولو په مخه د دې برخې لیکوالو ته یوه ځانګړې کړکۍ پرانیستل شي تر څو په خپلو علمي او څېړنیزو لیکنو زموږ په ټولنه کې د زړو او نوو خرافاتو پر خلاف مبارزې او راتلونکي نسل د سالمې روزنې سره مرسته وشي. ښاغلی ایمار پسرلی چې د ماشومانو لپاره یې زیاتې کیسې او کتابونه لیکلي دي دلته تشریف لري. تاسو کولی شئ د هغه سره د نظر د تبادلې او د هغه له تجاربو او پوهې څخه په دې برخه کې لازمه استفاده وکړئ. زه فکر کوم دا به ډېره ښه او ګټوره وي چې د تنکیو ماشومانو لپاره لکه په نورو ژبو چې د لوبو په برخه کې تر اوسه هیڅ شی نه دی سوی او زموږ ماشومان د نورو هیوادو د ماشومانو پروګرامونه په داسې حال کې ګوري چې په ژبه یې نه پوهېږي او یوازې د هغوی د اکټونو په مقابل کې خنداوې کوي. داسې پروګرامونه جوړ شي. راسئ په دې هکله فکر وکړو او د نړیوالو سازمانونو لکه یونیسف، یونسکو او نورو اړوند نړیوالو ټولنو د مالي او تخنیکي مرستو په جلبولو سره دا ستونزه په ګډه حل او ګټورې همکارۍ امکانات ترلاسه کړو تر څو زموږ ماشومان هم لکه د نړۍ نور ماشومان وکولی شي د انټرنیټ ټیلوبو په مرسته د خپلې ژبې او کلتور سره بلد او د هغه سره په تړاو کې لوی شي. یو شمېر دوستان او ویبپاڼه چلوونکو په وړاندې د ویبپاڼو لپاره معینه ژبه په وړاندیز که د ویبپاڼو لپاره معینه ژبه وکارول شي او د دوی غواړي چې دغه مطلب د ګوګل له لارې پیدا کړي اسانه پیدا کړي اړینه ده چې دوی په خپل منځ کې د لیکلو په خپرولو کې یوه معینه انټرنیټي ژبه ولري تر څو د څېړونکو لپاره د یو مطلب په پیدا کولو کې اسانتیا برابره شي. د هېواد په اوسنیو کړکېچونو حالاتو کې وینو چې د پښتو ژبې سره بې ځایه او بې دلیله دښمني پیل سوې. پښتو یوازې په قانوني ډول رسمي خو د استعمال لپاره یې شته او زرغونه پاټکونه جوړېږي. یو شمېر خو په دې وسیله غواړي زموږ په واحد او یو موټی افغانستان کې د ژبو جګړې راپیل کړي خو زموږ موخه جګړې ته لمن وهل نه بلکې د خپلې ژبې پیاوړتیا او رواج دی. ټول پښتو ژبې لیکوال او د ډلهییزو رسنیو سره په تړاو کې افغانان په هغه وخت خپله ملي او انساني دنده سرته ورسولې وي تر څو له دغه پاټکونو تیر او پښتو ژبې له استعمال او پیاوړتیا سره مرسته وکړي. البته دې ټکي ته په ګوته نیونه سره مې په هېڅ صورت موخه د نورو خوندو ژبو چې هغه هم زموږ د ولس ژبې دي سپکاوی او یا د هغوی په وړاندې د دښمنۍ راپارول نه دي خو دا د ځان حق بولو د خپلې مورنۍ ژبې څخه دفاع او د هغې د پراختیا لپاره په ګډه کار وکړو. درنو دوستانو، د وخت د کمي له امله زه خپلې خبرې رانغاړم او هیله مند یم چې دوستان د کنفرانس د عنوان له مخې پر مختلفو موضوعاتو باندې په خپلو ویناو کې دا مسله نوره هم راوڅېږي. یو شي ته غواړم چې ستاسو پام راواړوم. زموږ د کنفرانس وخت د شپې 10 بجې باید پای ته ورسیږي. د 40 دقیقو لپاره د دوستۍ فرهنګي ټولنې یو شمېر ځوانانو ته ستاینلیکونه، مډالونه او نښانونه تصویب کړي دي چې هغه هم باید د پروګرام په آخر کې توضیح سي. دلیل یې دا دی چې دا مکتب سبا د انتخاباتي حوزه ده او موږ پر 11 بجې دلته هېڅوک باید نه وي. هغه خلک چې غواړي دا مکتب د انتخاباتو لپاره سنبال کړي هغه راځي او د انتخاباتو د کمیسیون خلک راځي چې دوی څه کوي هغه د دوی کار او د دوی دنده ده. هیله مې دا ده چې دوستان وخت په نظر کې ونیسي او دې ټکي ته متوجه شي چې زموږ هدف دا نه دی چې هر یو د یو
زموږ خبرې واوري یا هر څوک چې په کنفرانس کې برخه اخلي چې هغه باید خبرې وکړي. زموږ هدف دا دی چې دا درې نفره یعنې اجمل آن، صالح محمد صالح او پیر محمد باوري چې مو راغوښتی دي، دوی درناوی وکړو. دا غونډه د دوی په ویاړ ده، دوی وهڅوو، د دوی سره په څنګ کې ټول ځوانان وهڅوو او سپین ږیرو ته دا څرګنده کړو چې راتلونکی نسل که غواړو چې سالم وي، که غواړو سالمه ټولنه ولرو، بناءً ځوانان باید سالم وروزو، د هغوی درناوی وکړو او د هغوی سالمې روزنې ته جدي پاملرنه وکړو. بله موخه مو دا ده چې د همدې کنفرانس په بهانه د دغو دوستانو سره ناسته او خبرې چې په انفرادي شکل یې امکان نشته د هیچا لپاره، له نږدې سره ووینئ، خبرې سره وکړئ، د تجربو تبادله سره وکړئ. او اساسي خبره یې دا ده چې ستاسو دغه کنفرانس که وکولی شي په اروپا کې په لومړي قدم او په افغانستان کې په دوهم قدم یو معمول وګرځېږي، تر څو موږ خپل نسل وستایو، ویې هڅوو. که موږ غواړو سالمه ټولنه ولرو، که موږ غواړو پرمختللې ټولنه ولرو، که موږ غواړو یوه ثانیه د نړیوالو له سیالیو سره جوګه سو، د ټولو سیالیو نیلی زموږ راتلونکی نسل دی، هغه باید وروزو. مننه، خدای پامان.